السلام علیکم ملګرو. نن مې دله د پښتو فلم باغي کې د جهانګیرخان یو داسې سین روړی دی چې امید دی ستاسو به ډېر زیات خوښیږي. چا چې باغي فلم نه دی کتلی نو هغوی د لازمي دا سین وګوري ځکه چې ډېر زبردست دی. تاسو یې وګورئ. منګه د خیبر په دنګو غرونو کې لوی شوي یو، منګه پتنګان یو د غیرت په شامه سوي یو. یلکه یارو دا بیبی خو نه څه وایي، نه څه خوري، نه څه څکي، نه ګړېږي. او یلکه ظالمانو، تاسو خو د مېلمه په قدر نه پوهېږئ. مېلمه ته خلک ستړي مشي خوار مشي کوي، څه د چیو ډوډۍ ست ورته کوي. زه بیبی خو پرېږده، خو تا سره مې مکچي ده ښه. تا نه م ګورې سخت ګیله من یم. آو دشمن کاکا، ما به ستا ټولې ګیلې ختمې کړې وي، خو افسوس چې زه خالي لاس یم. موږ په انکو پښتو ډېر ښه پوهېږو، په مېلمستیا باندې او په دشمنۍ باندې. Good, very good. هله پیره بابا راورسې. یا به جوړیا لیلا خو دې ښه مضبوط وویلو ښه. داسې راته ښکاري چې لکه نسیم خان کاکا شاګرد دی. نسیم کاکا خدای خو دې وبخه او خدای دې اته ماڼه جنتونه نصیب که آمین. ته خو ته وې خو دا شاګردان دې م ګوره په انکو پښتو ډېر ښه پوهېږي ښه. یا به جوړیا دا پښتو دې خدای هم ستاسو مبارکه ما په بنګالیانو کې ور واچوه. خو دا راته ووایه چې هغه ګل کاکا دې چېرته دی؟ ووایم درته چې ګل کاکا چېرته دی؟ او ووایه بچې، بیا به مم در کوم. ووایه ووایم و د ظالم بچو د لړم د ذاتی لا ترپ شوی نه چې لشیم چوتې کړي. او हेलो حمزه بچې څنګه بابا څنګه دی او بیبي څنګه ده؟ د بابا او د بیبي به ګورې ډېر خیال ساتي. ګل کاکا د بابا او د بیبي نه ته بېغمه اوسه. خدای دې اوس تا دلته راورسوي. فرازیه که زما د بابا د بیبي او د حمزه د یو ویښته مزار کو نو الله په بالله که درانه نر چرګم ژوندی پاتې شي. ګل کاکا چغې مه وه، ځان ټینګ که ځان. هغه بابا او بیبي خو دې اوس هسې ریټایر دي، پنشني دي پنشني. حمزه بچی دې خدای ژوندی لري. او حمزه بچې، حمزه بچې، حمزه بچې، فرازیه چغې مه وه، د سر رګ به دې وشلېږي ظالمه. لا مې ویشتی نه دی، دا خو مې درته دغه وچلولو. تاسو ورته څه وایي په انګریزۍ کې؟ ټیزر. پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست. فرازیه په پښتو کې په ماشوم په زنانا او په سپین ګیري باندې ډس کول د
د پښتون شان نه دی. پښتو 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 یاره ډېره مې دا پښتو خوښه ده خو تا خو دا پښتو موږ له په دې مړی زاړو پوښتنې منه زه د پتوکي مزه ته پښتون سړي خو ته ځان راورسوه. ویډیو تاسو وکتله د جهانګیر خان ډېر زبردست سین امید دی چې تاسو به ډېر خوښ شي. چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.